او دغه بیروبار بیت کې دا دکان به ګورانی خبره نه ها دونکو ته کم شیر لري کوم ټاپه لري مهرباني ټپا یا قربان تور په سودا خرڅې کې اضافه ما نصر پکړه دا تاسو پیغام में था कि ना वाले गुलपियान वाले ठीपर वाले पंजान वाले तुरैयान वाले मटर वाले आशुकी करे हाल न څنګه چپېږي ولا نن به درې ډوډۍ خورم درې ډوډۍ دې ډېر خبرونه روانه دا دکاندار ما ډیر کوم روانه ده چې روانه ده پیغام مې دا چې یا سلمان خان فکر دسو کې واه السلام علیکم پامیر هندار لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر په دې هله روغ جوړ اوسئ که زه سراج الدین پژوا کې یم دا د لغمان ولایت چارباغ بازار دی دلته راغلی یم او غواړم چې د هېوادوالو سره یو ځانګړی او ښکلی پرنګ ریکارډ کړو دا چې ډېره موده کېږي چې تاسو ته موږ پرنګ نه و ریکارډ کړی نو انشاءالله ستاسو به مو تنده زیاته وي نو په همدې خاطر باندې راغلي ته غواړو چې یو ځانګړې خپرونه د خلکو سره ریکارډ کړو خلکو سره خبرې اترې وکړو نو زما سره بل همکار هم وي ځان ته زه نه یم او بچره باندې پاسه علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر ولې دعوت نه بغیر راغلی بس دغه ټیټ راځم یا څنګه یې اوس لقد کې برابر شو اوس الحمدلله خیم جوړې بيخي ګډوډ روزه د باندې څنګه تیر شو روزه الحمدلله خسته روزه خو بس دغه دوه میاشتې کې چې موږ البته پرنګ نه دی ریکارډ کړی کنه دا به ځل لپاره پرنګ درا انرژي کوي کنه انرژي کې دا څه بده چې پرنګونه ریکارډ کوو دا کنه چې خطري ډینجر پرنګونه نو زه چې دا کوم خبره کې تیمنی وسره سره خو زوا ها نه انرژي کې ده سړی فول انرژي کې فول انرژي کې ده فول ته دې خطر ته ودرېګا دغه به ټیټ راځم کنه نه خدای پاک ټول پیدا کړي وسو کنه کیا دا راته وای کنه چې پرنګ کې بس کې پرنګ کې ولکه خو بل کوغال مغال بکولې دو بجنګ چو نو زموږ سګي کار ده ها لیدونکو هني په لاره کې سراج الدین پژوا کو د کیمرې بار کې ظلمه زل سے ملته کوي راځي کتونکو دا جاله پرنګ کو ګوري ورځه ته څه بیا هم لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر په دې هلو غوړو اوسېږئ لغمان ولایت چارباغ بازار کې ما او ته ملګری نانوي دکان لري خبره اترې به ورسره کوو سلام علیکم ستړي مشه وعلیکم السلام ستړي مشه تاسو ډېره مننه لیدونکو ته ځان وروپېژنه ساجد احمد چارباغ څنګه یې شکر الحمدلله تاسو خاص مننه ساجدان تخلص څه دی تخلص افغان تخلص مې قادری ده قادری څنګه یې شکر الحمدلله ژوند در باندې څنګه دی یاره ژوند ګډوډ دی والا مکه حالات خراب دي بس اړیوا جنسونه قیمتي د پرو جنسونه سره تا په څار لري ته وړ کې ماشوم اوسه ته چې نه ویلې ما څه خبرې وکړې یا دا راته چې رانوي دکان کاروبار څنګه والله بس الحمدلله دور په کاروبار تمام روزګار ناسي یو ډوډۍ بس ورس کې نشخر سره چې موږ خبرونه لرو خبرونه چې خبرونه کوي پیژنې ها نه چې څه پیژنم او تمام روزګار ناسي تنګ غاړه کې Hey y'all, come look at this. یا او تعلیم دې کړې ټول الحمدلله یقینا
صرف مدرسې ته تللی یم دا کنه نو مدرسې تعلیم کې راځي ته خبرې وکړه ورسره دا نه زما څه کار دی خبرو سره کوم وا ښه ما د کاروبار خو ان شاء الله ښه دی الحمدلله او چکر وهي کنه بس کله کله چې لکه لغمان په دا کنه خبرونه لرو वाह क्या सीन है خو زه هم خبرې کوم که نه ما هم خبرې کولې چکر کوم ورځ کې وهي د پنجشنبې ورځ په مازدیګر ټیم کې بیا ډېر مزه کوي ته بازار کې بازار کې خوبونه ویني نه خو لکه ما ته ډېر خوند راکوي که نه په پنجشنبې دا مازدیګر نه خیم دا خیم اور کې ماشوم ته چکر ورکړي نه مله خو څوک او چکر تاسو نه. په انځر اوسئ الحمدلله یو ولس کاله تعلیم کړی او پاتې نو پاتې نورم روان دوام لري نو څه دوام لري هغه په ډرونټه کې را روان دي که نه دوام لري حرکت کېږي که نه نو بس دوی مو ته ته خبرې وکړه زه به لاړ شم نه زه خبرې نه کوم ما کار راشه ښه اردوونکو ته کم شعر لري کوم ټاپه لري مهرباني ټپه یا قربان دغه ټپه وایي دا خو موږ نه پرېږدي که یو شعر به درته ووایم مهرباني وای جنگ د زمرو دی او ګیدړان چک چک وهي نه تمام ته ولې زه د ګیدړ ښکارم ته ولې هر خبره کې خیز مه کوه که نه چې موږ خیز تو قرآن مو صبر خیز والی دی قلار ولاړ یو په خپل زبان دی جمپونه وهي که نه لکه اوسه چې دا اوس ته پرېږده اخري وزر مه کوه مهرباني ټاپه ووایه ټپه به درته یو شعر به درته ووایم نوم یې خوږ دی خو بېلتون یې لکه زهر مسافر چې شي جانان د سړي زړه نه دا بېلتون ولې شربت دی څه زهر دی شربت خو وي که نه څنګه نو ته اوس هغه وایي تریخ دی خوږ نه دی نو شربت چا تریخ کړی دی कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं شربت خو یې وروره ته د غلط مه وایه که نه هغه تریخ دی ما تریخ کړی دی اوسه پورې اوس دې تریخ کړه ښه وایه که نه وایي مینه ښه ده خو هجران د سړي زړه خوري ډېر غمونه او خفګان د سړي زړه خوري نوم یې خوږ دی خو بېلتون یې لکه زهر مسافر چې شي جانان د سړي زړه خوري ډېره مننه لیدونکو ته کوم پیغام ورکړي مهرباني پیغام یې دا دی که نه چې مازدیګر ډوډۍ مه خورئ غرمې پټۍ مې خورئ پرېمان یې خورئ که نه او ته څومره ډوډۍ به خورې څومره ډوډۍ معده دی Why are you running? والله نن به یې 3 ډوډۍ خورم 3 ډوډۍ دونه ډېر چې خورم خپرونه ده خپرونه روانه دا ده دکاندار ما ډېر کوم خوا روانه ده چېرته روانه ده دا حوصله‌ناک سړی دی پوه شوې او تکړه سړی دی ماشاءالله ښه حوصله لري والله فلاح خيار من اسمه خپل خفه نشي بیا درله شوخي مې سره وکړه ماشاءالله اوسله ټیټ ده ها هیڅ غوسه نه پکې ښکاره ډېره زیاته بیا هم لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر مازدیګري ټیم دی دا چارباغ بازار دی نو هڅه دا کوو چې دې ځای هغه رش او ګډه ګوډه هم در باندې وګورو دې ځای هغه د طبیعت چاټونه هم در باندې وګورو او بله خبره دا چې هېوادوالو سره به خبرې اترې هم وکړو ځوان ته ولاړ دی سلامونه ستړی مشي خیر سمنه څنګه یې شکر دی الله رحم بچیان دې ښه دي شکر دی बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं یاره سړک په منځ کې ولاړې تاسو موټر دی لري نه لري بې لیسنس سره موټر دی انډیواله چپلاس یې څنګه کومه کېږي ده کور کې مې درولې که نه ته خو داسې روان یې تا نه پوښتنه خو ما تیاره اوس ډریوري زده کوم نه سترګې لري نه لري دلته کیا نوم دې څه و؟ نوم مې ظریف خان ده ظریف خان او تخلص دې شته او هاشمي ظریف خان هاشمي ډېر د توفیر سره نه کوي لږ یو شان دي خو لږ ورته سړی سوچ که نه یو شان دي تا ته څه تا نه پښتنه کړه نو تا نه پښتنه کړه تاسو زرګرې شته ماره کو کس والا نه سما څه کار دی دکانداري څه کار دي شکر الله راضي خرسي کنه خرسي شکر دی الحمدلله مړه ساره تقریبا شوی چې 500 شپېتور په سودا خرڅېدل اضافه نه مال سره پکړه تا ته څه دیکھو اوس زم هم دا خبره اوس مال سره پکړه حقیقت وایم زم خپل دا ماشاءالله دماغ لري خوله لري هم د کنه شي ګونګې ما پور خلشته زویل شم تا ته ضرورت څه ده خاطی وای وګا مزاحمت ما کوزه دا راته وای کنه چې شکر خو هي هو ورین وو چې ته په چکر تللی اوس یار اختر نه دوخه غنی ته دې څه اختر نه مخکې چې دا او اختر نه مخکې چې وګنه سخرود د سراکا چارباغ ولا وړې روز دا تاو درو ها خبره پیږي نه پیږي و تاسو سره کومه خبر کوم دا خیر دا سره نه کته برابر اترې شته ماره کو کړه سره وخت مزه کوا دا راته وای چې کوم خوراک دې زیات
خوراک لوبیا چولې او شورنخود دا ډېر دا لوبیا پسې ته ډېر مړی ښه اني دا تر وګورو دا لوبیا تاسو نه خوښیږي ولې زمونږ هېڅ نه خوښېږي دا تم ډېر چا دې خوښېږي چې چې تیار هغه بس تیاري چې تیار هغه دی هغه اوس چرګان تیاری بیا هغه بیا ما نه پاتې کېږي هغه بیا په ماړه خېټه خورم منډې واله ته نو څه کوې تا ته خو ما درنه چرګ پسې ړاندې منډې واله دا وهل راغلی دی ښه زه چېرته مې زه که نه بیا غره شو در خبرې وکړه که نه ما څه کار ته ګزارخیل ډول راغلی فقط ګزارخیل یم زه ګزارخیل خو نه چې خبر بدماشي ولې کې یا ورک شي کیا وخت هم کوم درش جوړیږي خام ادونو کې ته کوم پیغام ورکړه پیغام مې دا کنه والے ګلپیان والے ټیپر والے بانجان والے توریان والے او مټر والے هغه شي دی کراچي دا سر ته تیار ګلپیان ته دا ګلپیان کوم دي چا دې ویل ما سر ګلپی کوم دې دا چې به د هم زه والله چې اوس راځي مو چې وزر ما را باندې کوم ځان باندې وډه بوم زرنګ دی او کنه کیا پیغام دې پیغام مې دا چې خپل د مور پلار قدر عزت وکړي مشرانو احترام وکړي او لګ د پلار د جمله پیسې وهي دا خبره خو وهلې دي کنه چې په دې حال نه مانی دا خلکو ته مزاحمت کې لګ تم وهي خامته معلومي زه نه وهم شکر د خپل خبره برابر یې زاسو چې ټیټ دغه هغه چې نغلا پیسې ودی راغلی ها دا تعالی غرق وخت کې ما سره برابر د امکان زه چې وهم دې بزاک نه درته مې ځانو توار وکړو شونډک ته دیاړو ما غاړي زه پیغام دې خلاص کړی دونکو ته ورکړه پیغام مې دا و چې یا رسول خان فکر د څه کې وار زه ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا حنیف الله خیار نومې زموږ خپل ملګری دی پوه شو هسې بس خالي دلی دی دا ځان ګوري کې وهلی ډېر ځان ته به خبرو چې خفه شوی دی لږ شوخي مې سره ځان ته ممثل وي دا خبرو ته پېژندلې بیا هم ځان ګوري کې وهلی بیا هم ګردان دونه حوصله ختمه شوه موږ ته بیا دې غټه حوصله تا سره تمثیل وکړو خطا خفه نه شي لږ شوخي مې سره ډېر زیات ډېره مننه رس جوړي درس مو جوړ بیا هم نو لیدونکو ستړي مو جوړ په خیر چارباغ بازار کې او دلته به دکاندارانو سره او هیوادوالو سره خبرې اترې وکړو مشر ځوان سره ناست او پکتیاوال غټ پکوړي په سر کړی السلام علیکم وعلیکم السلام ګوره ښې بخیر صادقه ده خو خوی بخیر راغلی یاستئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ خو ګوریدونکو ته ځان ورپېژنه شکر الله احمد د لغمان ولایت د چارباغ د قرغې ولسوالۍ څخه او د چارباغ بازار څخه چارباغ بازار څخه غږیږي هو راډیو سره پاتې څنګه یې شکر د خیم فضل خدا ده هغه نوم دې ته شکر الله هلته خو ډېر شین پراته دي دا خو دکان دی نو شکر الله نوم تخلص دې شوی دی شکر الله تخلص عادل دا پکول دي خطرناکه پکول بسر کړی ښه ولا پکول د سدانو چې د هر څه مړه دغه ده کنه خو هر سړي خپل شوق دی لیواله څوک پکول دی څوک پلی دی لیواله هغه د پکول خوښ کړی دی نه خبرې کوم ولته خیال دکانداری څنګه ضرور شکر د فضل خدا د الحمدلله شکر راجانه مکتب دی لوسته هو تر لسمه مې لوسته لسمه پورې مکتب لوسته تر لسمه پورې مکتب لوسته او مکتب کې څنګه تکړه یو کتمبل یاره د ریاضي کې لږ کمزور او ریاضي کې کنه نور تکړه دی ریاضي کې کمزور ما پښتنه مې تنبل وي که تکړه وي ولا تنبل ول تنبل ولې دی تنبل په دیو چې تر سره هم نه کنه پریم خو د نیمه خیر ګوره ځینې وخت د اقتصادي مشکلات ځینې حالات داسې کنه چې برابر نشي زما پښتنه دا چې ستا خپل زده کړه څنګه وه مطلب خپل دماغ دې څنګه خپل ما د پلانډو کې ویل کنه په ریاضي کې ډېر کمزور خو پرې دا کنه ریاضي کې هر شي کې خو پرې دا ته پرونه روان ده ته ورته د ریاضي دی وړل څو مکتب نه پرېږدي مو چې ځان جوړ کړه ټټ هر چیز کې ځان اچي لامل څه ول د مکتب کې لامل والا مې دا وکنه چې باډي نه غټ وکنه نو استاد ویل دا الک ویل ته وار نه کېږي والا ماشومان ورته پرې دا کنه شکر ناروغي بین لري خلاص او صاحب ورو کار پر وسړی وسړی به وډه خلک شکر ناروغي لري سره کوم تکلیفونه لري تا غوندي خو نه کنه چوڑه کې ماشومي کیا درته وای کنه څه برته وای زورک چې وایم چې ته وای زه کوم شعر سره کوم غزل سره ولا د شعر شاعری نه دا کړه او نه د عاشقیم کړه چې غزل مې یاد عاشقی کړه د حال نه وای څنګه چپېږي ته څنګه چپېږي
او بسکټ دې په خراب وکړ ته نه چپېږې ما خو نه دی چې بسکټ مات کړه کته سي باډیو هر ته خېټه خبره زما کې. وې کنه ته سي باډیو ته خېټه زما وې کنه مې ټول لغمان سر ګرځاو صحیح شو کنه سر ګرځه شه دې کول شه دې کول زلاړ شو پاپړ مې خوړې او دلته دکانونه څنګه چلی کنه چلی ولا شکر ده بس د هر سړي سر رازونډي واصل یو نیم سل په مزدور نه کې ته نه جوړېږي یا ورور به دې کنټرول ولا ګوره خدای کنټرول نه وتلې ده مکو کدوونه تکړه شوکیز نه دی لا سره وو شوکیز دنه ولاړ دي بدمعشي کوي را باندې راوځي به سره معلومي ها وترېږه کپ منډه کې راګیرم کړم شکر الله خانه چکر وهي کنه وای ولا وهو چلو چکر وهي بس د نغلو په سروبي په ډیر سو کنه او کوم موټر کې ځای وړه کې موټر ته وړم نشي ان شاء الله الټو کې زو الټو کې اټو کې نو ځکه خدا موبایل د مجبوره پر اثر و هم دار موبایل متاونه کده غو ارزخ نه لري زه خیر چې وکړیدونکو ته کوم پیغام ورکړي مهرباني پیغام دغه د چې دغه سرک بد غټ او دغه بیروبار بد دا کوي دکان نه به ګورانیږي خبره نه دکان نه به کې مورانه زه خیر بس ظالم دا ګور بسکټ پلته ملته کو ور باندې دومره قوي دی ماما ډیر مننه خوشاله اوسې زه نه پیغام چې اوس غوسه یو خان دی وسره په چل کې وه دا چل کې و لغمانی چل خو تا نه اورېدلای وای لغمانه نر خر په ونه چګي دا هني په لاه غیر نو میزم خپل ملګری دی چل کې د سړی و بس بیا هم ډیر بخنه غواړو مونږ ته نه بخنه خبره نه لکه شوکي سره کړه هیڅ خبره نه ډیر راول کې اصله کېټه ما تراشي موږ خدمت کې ولا دا خو خپانه شي ډیر مان ظالم تاوان وروال نو ما خو نه چې بسکټ واره یو کیلو به هغه ما سره بيشته د پامیر هنداري کدر مون خو ګوري دنکو د لغمان چارباغ بازار کې ترغلی او دلته تاسو ته د پرنګ خبرونه ریکارډ کړه ډیر مننه چې موږ سره و د خبرونه تر دې دمه پورې وکړه حقیقت ستانه مننه بستانه هم مننه چې دا وځه په چارباغ کې خبرونه وکړه ډیر جالب خبرونه خصه خون دی واغس خدای چې لیدونکو دې خوندوالي خو خدای دا ځل پکې ډیر وهل نه خوړ نه دا پر الاخره وهل پکې نو کړه روجي میاشتې را شوې انډي والا خلک کمزوري شي وار نشي کوي صحیح وار نه کوي شیطانان ته تللی او شیطانان ته شي اوسه پورلا بل خبره دا چې کوار در باندې کو په بسکټي وشتي ها په بسکټ یې پاپړو باندې کتور دا په کیلو به وشته چې تاوان کړه مې ځان په ډیر مننه لیدونکو چې موږ سره وای تربیه پورې سراج الدین پژواکو د کیمرې برخه کې زلمه زیل صاحب او حنیف الله خیر اساس په ترنه چوپړ کې حاضرېږي خیر د یو آباد افغانستان په هیله الله په امان